بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د فیسبوک درنو خوږو ملګرو ښه راغلاست. خوشحاله اوسئ. نن مو په دې ځانګړې لړۍ کې تاسو ته د لمانځه طریقه راپیل کړله. زموږ ډېر ځوانان یا ډېر خلک د لمانځه کولو په طریقه باندې نه پوهېږي چې لمونځ څنګه کېږي، شرایط یې څنګه دي، ارکان یې څنګه دي، واجبات یې څنګه دي، مفسدات د لمانځه څنګه دي او مکروهات یې څنګه دي. ډېر خلک په اوداسه نه پوهېږي، د اوداسه طریقه کار نه د هغو نه زده. نو موږ نن کوشش وکړئ چې تاسو ته یو ځانګړې لړۍ راپیل کړو. په دې لړۍ کې به موږ تاسو ته کوشش وکړو چې په څو ویډیوګانو کې سر پر سر باندې ټول لمونځ تاسو ته تشریح کړو. په دې کې موږ کوشش کوو چې تاسو ته د نارینه لمونځ بیل تشریح کړو او د ښځینه لمونځ بیل تشریح کړو. په کوم ځای کې چې د نارینه او د ښځینه د لمانځه فرق و، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب په اساس باندې هغه به موږ تاسو ته تشریح کوو. درنو دوستانو، نن موږ لومړی تر ټولو اساسي شی چې هغه پاکي ده یا په بل اعتبار طهارت دی، هغه درته را شروع کوو. پاکي د هر څه لپاره ضروري ده، ولو که موږ تاسې عبادت کوو د هغه لپاره هم پاکي شرط ده، او که د ژوند نورو چارې کوو د هغه لپاره هم پاکي شرط ده. او جالبه دا ده، زموږ فقهای کرامو د فقه په کتابو کې لومړی پاکي را شروع کړې ده، طهارت چې ورته وایي. نو دوستانو، پاکی په دوه اعتبار د تشریح کوم. نن لومړی اعتبار د پاکی چې دی هغه پر دوه قسمه دی، یو صغرا یا کبرا، یا وړوکې پاکی یا غټه پاکی. صغرا پاکی چې ده سړی ځینې باید وکړي، یا وړوکې پاکی چې ده سړی باید حتما هغه وکړي، هغه د بولو غټو او وړو او همدارنګه هغه باد چې د انسان د جسم کې جمع کیږي وځي د هغه څخه کیږي. د دې پاکي حکم دا دی چې کله دا درې شیان د انسان په جسم کې موجود ووسي، یا کله انسان څخه غټ یا وړې بولې وسي، یا باد د په جسم کې جمع شوی هغه خارج سي، دی به اودس تازه کوي. دوهم غټه پاکي چې ده هغه انسان چې جنوب سي، یعنی د خپلې ښځې سره جنسي اړیکې وساتي، یا شیطان خطا راسي، هغه کس به څه کوي؟ غسل به کوي. همدارنګه هغه خوندې چې هغو ته میاشتنی ناروغي راځي، یا هغه خوندې چې هغوی ته نفاس یا په اصطلاح چې کله د دوی ماشوم وزیږي، د هغه زیږېدلو وروسته چې کومه وینه راځي دې ته نفاس ویل کېږي، د دې سره به دوی څه کوي؟ غسل به کوي. درنو خوندو، تاسو ته به بیا موږ د میاشتنی ناروغۍ په اړه باندې په تفصیلي شکل باندې ویډیو ډکه کوو. همدارنګه به چې کله د خوندو ماشومان زیږي، هغه وینه چې راتویږي د ماشوم د رازیږېدلو وروسته، هغه به بیا بیل تاسو ته تشریح کوو. خو اوس فعلا تاسو د طهارت یا د پاکۍ لومړی اعتبار یا لومړی قسم هغه دا دی چې وړه او غټه ده. په یوه کې به تاسو اودس تازه کوئ چې هغه وړې او غټې بولې او باد دی. په دوهم کې چې هغه جنابت دی یا حیض دی یا میاشتنی ناروغي ده یا د ښځې نفاس دی چې د ماشوم سره هغه وینه راځيږي، هغه سره به تاسو غسل کوئ. دا لومړی اعتبار شو. دوهم اعتبار د پاکۍ چې دی هغه په داخل د لمانځه کې دی. هغه به ستاسو جامې پاکې وي، تاسو چې پر کوم ځای لمونځ کوئ هغه ځای به پاک وي، ستاسو بدن به پاک وي. په دې ټولو باندې بیا موږ تاسو ته په تفصیل باندې غږیږو او ټول احکام به تاسو ته انشاءالله موږ بیانوو. د پاکۍ وروسته نجاست دی. نجاست هم پر دوه قسمه دی. یو حقیقي نجاست دی. حقیقي نجاست هغه د چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې، لکه بولې دي وړې او غټې، همدارنګه وینه ده په نزد احنافو، دا چې دي حقیقي نجاستونه دي چې موږ تاسو وینو. یا په بل اعتبار هغه زموږ تاسو په بدن کې چې کومې ژړې وینې د یو دانې یو زخم یو ټپ سره راوځي، دا هم نجس دي په نزد احنافو باندې. دا هغه نجاست دی چې هغه لیدل کېږي. ځینې نجاستونه نه لیدل کېږي، لکه مثال یو څوک شیطان خطا بس، صحیح شو، یا منی چې راتویږي د انسان څخه، صحیح شو. دغه په دې کې اختلاف دی، لیکن شریعت دا نجس ګڼلی دی، نو دې ته اعتباري نجاست وایي. نو د دې څخه هم ځان ژغورل پکار دی، او حکم یې دا دی چې کله موږ تاسو ته یعنی په اصطلاح شیطان یو څوک خطا باسي یا د خپل ښځې سره جنسي مشروع اړیکې وساتي، په دې صورت کې به دی څه کوي؟ غسل به کوي.
اما د بول غټو اوړو څخه به اودس تازه کوي، وینه هغه به پاکوي د هغه ځای څخه او بیا به اودس تازه کوي. دا مو د پاکي په اړه یو لنډ تفصیل تاسو ته درکوي. نور شیان هم مردار دي، لکه د خنزیر یا د خوخ غوښه چې ده دا هم مرداره ده. مړې یعنې یو حیوان چې مړ سي دا هم نجس دی، او وینه دا هم نجسه ده. دا ټول هغه شیان چې نجس دي. خو دا موږ تاسو فعلا د لمانځه په اړه باندې غږېږو، نو لهذا هغه شیان چې د لمانځه په اړه دي مهم دي هغه موږ تاسو ته تشریح کړل. راځو اودس ته. اودس یعنی پاکي موږ تاسې د لمانځه لپاره یو کلي ده. اودس یعنی که موږ غواړو چې په لمانځه شروع کړو اودس څخه به خامخا راپیلو. درنو دوستانو، اودس کې 4 اساسي فرایض دي چې دا موږ تاسو ټولو ته معلوم دي. تر ټولو لومړی فرض هغه د مخ پرېمینځل دي. مخ به څنګه پرېمینځو؟ د کوم ځای څخه چې دغه ستاسو ویښته راپورته کېږي د دې ځای څخه نیولې بیا به ټوله مخ، بیا لاندې تر زنې، بیا تر دغه ځای پورې. دا زموږ د مخ د پرېوللو طریقه ده په اودس کې. د کومو کسانو چې ژیرې وي، که د دوی ژیرې ګڼه وي، ضرورت یې نشته چې ژیرې ته دې اوبه ورتېرې کړي. د کومو کسانو چې ژیرې سپکې دي هغه به حتما د اوداسه په وخت کې اوبه راخلي او د خپل ژیرې ته به یې ورتېروي، یعنې چې تر څو د پوستکو ته د دوی اوبه راورسېږي. دا د مخ د پرېولو طریقه ده. ورپسې موږ د لاسونو د پرېولو طریقه لرو. لاسونه به له دغه ځای څخه راپیلوو تر دغه ځای پورې، یعنې دا څنګله په اتفاق د احنافو د درو امامانو څنګله په اوداسه کې داخله ده. که د چا څخه وچه پاته سي اودس یې نه دی صحیح، او همدارنګه که د چا څخه مخ وچ پات سي اودس یې نه دی صحیح، ځکه دا رکن دی. رکن دا معنا چې داخل په یو شي کې دی او بغیر د دې لمونځ نه صحیح کېږي. ورپسې موږ تاسې د سر مسه لرو. د سر مسه به څنګه کوو؟ هغه د سر 4مه حصه باید موږ تاسې مسح کوو. د سر 4مه حصه باید موږ تاسې مسح کوو. 4مه حصه چې ده هغه د مخ د خوا شروع کېږي، یا موږ تاسې په بل اصطلاح ورته شردانه وایي. شردانه باید موږ تاسې هغه مسح کوو. د مسح طریقه داسې ده. د دې ځای به داسې را شروع کوو، داسې صحیح شو، بېرته یې داسې بېرته یې تر دا ځای پورې داسې راورسوئ. بیا دا 2 ګوتې راواخلئ، داسې کړئ، په غوږو کې ورکړئ، داسې. زما لاسو ته وګورئ تاسو، دا 2 ګوتې په غوږو کې داسې ورکړئ، پر غوږو یې داسې راتېرې کړئ، نو ستاسو د سر مسه به صحیح شي. د سر د مسې همدا اسانه طریقه ده. ځینې کسان ژر مسح کوي. دا لازمه ده چې ته کله مسح کوې پر سر به لاس تېروې، ځکه د مسې معنا هم دا ده چې ته باید پر سر باندې لاس تېر کړې. 4 اساسي فرض د اوداسه چې دی هغه د پښو پرېمینځل دي. پښې به تر کوم ځایه پرېمینځې؟ په لوی کندهار کې ورته بجله کې وایي، په دا نورو شرقي علاقو کې ورته بیډۍ وایي. دا به پکښې داخلوې تر څو چې د دانې پکښې داخلې کړي ستا اودس نه صحیح کېږي. پر جرابو باندې مسح نه شې کولی، پر جرمقین باندې مسح کولی شې، چې په دې اړه باندې بیا موږ تاسو ته تفصیلي بحث کوو. نو دا ستاسو د لمانځه اسانه طریقه، د اوداسه اسانه طریقه شوله. نن همدومره زده کړئ. د بل لایف یا ویډیو لپاره به انشاءالله موږ تاسو ته د اوداسه یا د لمانځه په اړه باندې نور څه ووایو. نو درنو دوستانو، که چیرې تاسو زموږ دا ویډیو په فیسبوک ګورئ نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. که چیرې پر یوټیوب باندې ګورئ نو سبسکرایب یې کړئ. درسره تر بلې داسې پروګرام د خدای په امان. الله مو